السلام علیکم کتونکو په مردان چاټو چوک کې چې کومه واقعه کومه حادثه مخې ته راغلې ده، په دغه حادثه کې دوه ماشومان چې کوم دي هغه وفات شو او یو پکې کوم چې کوم هغه زخمی شو. د ډاکسن د ډرایور والا نه ګاډی پرې شوی دی، نو مخې ته ماشوم روان و، نو هغه ماشومان یې د مخې سره وړي دي په هغه ګاډي باندې. نو ډېره افسوسناکه واقعه ده. نو راځئ دا ویډیو زه په تاسو باندې ګورم، بیا داسې پرې زه یو څو خبرې کوم. ښه کتونکو دا ویډیو تاسو وکتل چې په دې ویډیو کې تاسو وکتل چې دا ماشومان چې کوم وو دا په دې لاره باندې روان وو، نو دا ډاکسن والا دا خدای خبر چې په خپله به ورته ډرایور کېناستلی که نه چاته کلنډر به وي، خو دا ګاډی دې پرې شوی دی، نو دومره په تیزۍ سره دا ګاډی تللی دی چې دا ماشومان یې د مخې سره وړي دي. نو برای مهرباني زما داسې ډرایورانو ته درخواست دی چې تاسو د احتیاط نه کار واخلئ. په بازارونو کې قسم ناقسم خلک یي، ځکه چې یو خو ټریفک سم هر څه جام پي، نو تاسو برای مهرباني په داسې ټایم کې احتیاط کوئ، د احتیاط نه به کار اخلئ. تاسو بیا هغه لري که نه وایي احتیاط نیم ژوند دی. نو ملګرو زما دا پیغام تاسو داسې خلکو ته شیر کړئ، کوم کسان چې په بازارونو کې جلبازیانې کوي، نو زما دغه پیغام دی خلکو ته چې تاسو اورټیکې او جلبازیانې په دغه ټایم کې تاسو مه کوئ. په بازار کې چې کوم تاسو ګاډي چلوئ، نو تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ، ځکه چې په بازار کې ماشومان هم روان وي، غټ هم روان وي، هر قسم خلک روان وي، نو تاسو به ډېر زیات احتیاط کوئ د خپلو ګاډو سره. دا پیغام دا ډرایورانو ملګرو ته ورسوئ چې کوم کسان چې دغه جلبازیانې کوي یا نور نخرې په ګاډو باندې کوي، نو دا پیغام تاسو ورسوئ. امید لرم دا ویډیو به ستاسو ډېرې زیاته خوښ شوي، دا ویډیو به تاسو مخکې شیر کوئ، چونکې په دې ویډیو کې اصلاحي پیغام هم و. نو اصلاح کوي مالی اجازت د لوی الله په امان.